السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورستاسو منګره حنیف الله ما یو ځل به تاسو ته مخاطب شو حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه او تاسو ګورئ حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل. امید ساتم چې جوړ به خوشاله به زما قدرمن کتونکو. نن ما تاسو ته خپل شان ویډیو راوړم د واتس اپ په اړه کې. اکثر به تاسو کتلی چې منګه اکثر چاته په واتس اپ یا میسنجر باندې میسج وکړو نو هغه نه واپس منګ ته داسې یو اټو میسج واپس راشي. کله چې مونږ چاته په واتس اپ باندې میسج وکړو یا هغه د طرف مونږ ته یو واپس یو میسج راشي چې زه وزګار نه یم یا زه زمونږ چینل سبسکرایب کړئ یا داسې بل څه میسج راشي یا داسې وایي چې یا زه وزګار نه یم یا زما تاسو ته وایي چې زمونږ ویب سایټ باندې کلیک واخله او یا زمونږ چینل سبسکرایب کا او یا تاسو په میسنجر باندې چاته چا سره رابطه وکړئ او تاسو ته وایي چې یاره مونږ ته په واتس اپ باندې مونږ سره رابطه وکړه. دا اټو میسج دا کم چې دی تاسو ته واپس ریپلای کې راځي دا به تاسو څنګه معلوموي او دا بالکل تاسو په اسانۍ سره معلومولی شئ. دا به تاسو خپل په واتس اپ کې څنګه ان کوئ دا سیټینګ. نو که تاسو هم په چینل کې نه وئ زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ خوا کې به ګنټۍ نشان باندې کلیک وکړئ په هر باندې کلیک وکړئ چې زموږ ویډیو تاسو ته اول راسي. دا ټول تر کومه تاسو ته د ویډیو کې هم دا ویډیو سکپ کوئ او تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. نو ډېر ټایم ونه ځه کوم ځم د ویډیو په طرف. تاسو په خپل واتس اپ کې دا سیټینګ بالکل په اسانۍ سره کولی شئ. اکثر زیات تر ملګري موږ ته وایي چې دا سیټینګ موږ څنګه په خپل واتس اپ کې وکړو چې موږ ته یو کس میسج وکړي زموږ د طرفه ته واپس ډایرکټ اټو ریپلای وشي. نو تاسو هغه ته په میسج کې دا هم لیکلی شئ چې زموږ ستاسو د میسج کولو ډېره مننه او موږ به تاسو ته بالکل د دې میسج جواب ضرور درکوو او یا به تاسو داسې بل میسج تاسو ورته لیکلی هم لیکلی شئ. دا میسج دا سیټینګ به تاسو خپل واتس اپ کې څنګه کوئ بالکل دا تاسو بالکل په اسانۍ سره کولی شئ. نو دا ټوله طریقه به تاسو ته ښیم. کله چې تاسو بیا چاته میسج کوئ نو هغه طرف بالکل تاسو ته واپس میسج کله چې تاسو ته څوک میسج کوي نو تاسو دغه ته تاسو بالکل هغه ته بالکل په واپس کې تاسو میسج ډایرکټ هغه ته واپس ځي. تاسو ته میسج کې دا هم لیکلی شي چې یا زه وزګار شم تاسو ته اله جواب راکم او که تاسو ته دا نه لیکي تاسو ته دا هم ویلی شئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ دا به هم تاسو ځان سره لیکلی شئ. نو د دې لپاره به تاسو خپل موبایل کې بزنس واتس اپ انسټال کړئ. کله چې تاسو خپل واتس اپ بزنس استعمال کو نو د دې لپاره به تاسو خپل موبایل کې بزنس واتس اپ انسټال کړئ. نو دې لپاره تاسو واتس اپ بزنس په خپل موبایل کې انسټال کړئ او که تاسو په بل واتس اپ بزنس تاسو سره نه یو تاسو بل په د عام واتس اپ کې کوئ نو تاسو هم کولی شئ او هغې لپاره به تاسو ته بیا بالکل د یو بل اپلیکیشن ضرورت وي نو هغې کې بیا اکثر زیات تر صحیح کار نه کوي. نو تاسو بالکل ځان سره د واتس اپ بزنس استعمال کولی شئ. تاسو کله ځان سره د واتس اپ بزنس انسټال کړئ موږ سره آلریډي انسټال دی تاسو بالکل په دې باندې بالکل تاسو کلیک وهلی. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. تاسو بل پاسه به 3 ډاټ نشان باندې داسې کلیک وهلی. کله چې تاسو په 3 ډاټ نشان باندې داسې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. نو تاسو بل پاسه په 2 نمبر اپشن کې تاسو ورکړئ بزنس ټولز تاسو په دې باندې بالکل داسې کلیک وهلی. کله چې تاسو په دې باندې داسې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. تاسو ته داسې انټرفیس راځي تاسو به لاندې راشئ بالکل تاسو بالکل په دې ګریټینګ میسج تاسو په دې باندې بالکل داسې کلیک واخلئ. نو په دې کې بیا تاسو دنده بالکل هغه اپشن لګولی شئ کوم چې تاسو په موبایل کې تاسو ځان سره کوم میسج لیکئ او بالکل تاسو لیکلی شئ. دلته لاندې لیکلي ګریټینګ میسج ویلکم نیو کسټمر اټومیټیکلی. کله چې تاسو ته بالکل یو نیو کسټمر میسج کوي نو هغه ته به اټومیټیکلی دغه تاسو بالکل لاندې په دې ګریټینګ میسج باندې به تاسو کلیک وهلی. کله چې تاسو په دې ګریټینګ میسج باندې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې لاندې انټرفیس مخامخ راشي. تاسو لاندې چې کوم لیکلي کړي دي نو بالکل تاسو دا لیکلي هم کولی شئ. سلام د میسج کولو ډېره مننه تاسو ته به ډېر ژر جواب درکړو. په لاندې لینک کلیک کړئ زموږ د یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ما سره داسې لیکلي کړي دي تاسو سره داسې نور لیکلي بالکل کولی شئ. نو تاسو کتای شئ ما بالکل په ایوری ون باندې دا میسج دا اپشن لګولی دی نو تاسو لاندې په بل اپشن باندې هم لګولی شئ. نو ما بالکل په ایوری ون لګولی دی.
نو تا ته هم پکې دا لیکلي کړي دي بالکل. نو تاسو پکې دا لیکلي هم کولی شئ، تاسو پکې نورې لیکلي هم کولی شئ. نو لکه تاسو ځان سره سیو کولی شئ، نو تاسو بالکل د پاسه په دې سیو نشان باندې به تاسو بالکل داسې کلیک واخلئ. نو دا به بالکل تاسو سره سیو کړی شي. نو بیا هم زه دا بالکل دا طریقه ښیم، تاسو بالکل دا طریقه زده کولی شئ. له پاسه به 3 ډاټ نشان باندې به کلیک واخلئ، بیا به لاندې تاسو په بزنس ټول باندې به تاسو بالکل به کلیک واخلئ. کله تاسو په بزنس ټول باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو په لاندې په ګریټینګ اینډ میسج باندې به تاسو بالکل کلیک واخلئ. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. نو دا بالکل دا ټوله طریقه تاسو ته ما وښوده په دې ویډیو کې. دا ټوله طریقه ما تاسو ته په دې ویډیو کې وښوده. بالکل داسې په دې اسانۍ سره تاسو دا اپشن په خپل موبایل کې دا سیټینګ کولی شئ. تاسو بالکل په دې سیو باندې به کلیک واخلئ. نو امید ساتم زموږ د ویډیو به تاسو ډېر خوښ شي. که زموږ د ویډیو تاسو خوښ شي، د خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ او لایک ول لازمي ورکړئ. او زموږ د حنیف الله ټیکنیکل فیسبوک پیج به سره لایک کړئ او فالو کړئ. نو ډېره مهرباني به وي. والسلام.